دوستانو داسې کوو سبا د ګنا خان جلسه ده زم په جمع ورلځو هغه سلیم خان پرون خو موږ د جذباتي سره چغوالي او نن به د ګنا خان سره کینو هم دغه ځای خو تاسو نه پوهېږئ شیخه چې سیاستدان زموږ سره سیاست کولی شي نو موږ یې ورسره ولې نشو کولی د هر سیاستدان نه به خپل علاقې د ځان له ځان نه کارونه اخلو یار دا خو بیمانی ده رورا څنګه چې د سیاستدانان زموږ سره هر قسمه لوبې کوي او دروغ او رښتیا یو ځای کوي موږ دوکه کوي نو موږ له هم پکار دي چې د دوی سره هر قسمه لوبې وکړو او علاقې له او ځان له دې فایدې واخلو او ستاسو د سیاستدانانو ته خیال نه په موږ د یوې پارټۍ ترانه شروع کړي او ډېر مخې ته پکې بوځي او بیا څه وخت بعد دا سیاستدانان د خپلو مراعاتو او د مفادو دپاره هغه پارټي بدله کړي او بلې پارټۍ ته لاړ شي او یو قسم دکانداري شروع کړې ده خو افسوس په دې خبره راځي چې د دې خلکو سره قسمه قسم لوبې وشوې او دا خلک بیا هم نه پوهېږي زخان لالا ته لاړ شه او ګنا خان په اعتماد کې واخله زه لاړم او تاسو راپسې راځئ ډېره ښه ده ابوبکر ستا په خبره موږ پوه شو دا سیاستدانان زموږ سره سیاست کوي موږ هم لاړ شو د ګنا خان خواله راځئ سبا یې جلسه ده راځئ یاره ناظم صاحب جذباتي خو نن سبا ډېر په ترقۍ کې روان دی او ډېر تیز روان دی کوڅې ټاسمرمرې لارې او خبرې میډیا هم ټوله په پیسو اخیستې ده په پیسو ګوره کمکله نن سبا د کارونو خبرې مه کوه او علاقې نه یې زوم مه کوه چې پروپیګنډا او میډیا دې مضبوطه وي نو بیا مضبوطې او مزه یې کوه انې مامي خلک زما باندې کې څه وایي اوټ بنا کې که نه در پکې وباسي بیا که وګورې که نه د سیاستدانان ډېر کارونه وکړي خو چې الیکشن نږدې شي نو بیا د خلکو نه کارونه ټول هېروي او بیا د دې خلکو نه چې نه که نه په درې ورځو کې خپل مړی هېر وي نو کارونه به ورته څه یاد وي ما د دې خلکو سوچ او نظریه چې نه معلومه کړې ده چې خلک زما باندې کې څه وایي وزیبه زرین دا ډول والا که نه دا والا که نه زما خاص سړی نو په خاصو کسانو کې مې راځي دا ډول والا ورته دا زه بېبند ښکارم که نه ته راته نه یې که نه خانجي هغه نظریه دې څنګه معلومه کړې ده خبره ومنه اب بیا چې د الیکشن وخت راشي که نه نو بیا جېګونو ته او چرګانو ته کار وکړه او بیا دې خلکو چې دی که نه نو یوه غوړۍ او د چرګ یو پیس وخوړو نو بیا چې په یو پیس باندې چې دی که نه د سیاستدانانو هغه پراجکټونه او د عمر هغه کارونه هېر وي که نه او بیا دا نه دا د انجو او د سرکار پراجکټونه وي چې دا خلک بې خپل سیاست چمکوي که نه ته تن به خبره پوه کوه که نه ناظم صاحب تاسو پرې رسېدلی دا د وخت خلک دی او د وخت کار به ورسره کوئ ګناه خیر مېلمانه دې را روان دي نه خو مېلمانې په ما مین خلک دی که نه ټول یې ما ملګري دي ګنا خان نه دی ګنا خان څنګه چل دی خیر جی السلام علیکم ګنا خان السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بچوړه خیر السلام علیکم سلام وعلیکم اګوره مې نه غواړم یما سره نه مینه نه یما غاڼه یو بل کوي مهینم زمان نه هو چې موږ ته مې ولا هو چې الیکشن نه څه کې قبلي ٹھیک ده ګنا خان ګنا خان ستا چې ډوډۍ زموږ نه یو وخت نه دی مینې خو خلک د جلسې انتظار کوي چې لاول دې جلسې له لاړ شو راځئ ګرانو قدرمندو تاسو زموږ د امید نه هم زیات خلک راغونډ شوي یې زه ستاسو قیمتي وخت نه ضایع کوم او ستاسو په دروند استقبال کې زه راغواړم ګنا خان ګنا خان ګنا خان ګنا خان ګنا خان ګنا خان زمانونو السلام علیکم علیکم السلام دا ورسېدم خو لږ ډېر دا ورسېدم موافق غواړم
او په ما باندې جذباتي خان په جلسه کې خبره کړې وه چې نه غل دی هغه خو په خپله د نسوارو قرض درې دی چې خپله د نسوارو قرض نه شي ورکولی هغه به ستاسو پڼ سره وباسي خو پڼ به ټول په قرضو کې ورکوي مېرمانونو دوکه نه شئ او خپل نښه وپېژنئ او خپل ګناهان وپېژنئ او زموږ انتخابي نشان ټول له ورکړئ لکه سړی ګناه دی خو خلک ورته ډېر راغونډ شوي دي تا خو په منې که نه ګناه خان دی ګناه خان لکه د جذباتي خان نه خو ګناه خان ته زیاته ګڼه راغونډه شوې ده هلته کې د وریجو سره چرګان خو دلته کې ورسره کچه غوښه ده خو سړی مالداره دی مال ورسره دی خلک یې قبلوي خیر دی که ګناه دی ګناه خان ګناه خان ګناه خان ګرانو قدرمندو تاسو ته خو پته ده چې سیاستدانان خپل تقریر په تنقید شروع کی او په تنقید ختم کی ورکه ډنګو او دا خلک ورته لاس وپړقوي چې ډېرې ښکلې خبرې وکړې خو په حقیقت کې علاقې له هېڅ نه وي کړي ورکه ډنګ چې الفاظ ورسره وي او د الفاظو جادوګر وي نو ګټه هم د هغه وي ورکه ډنګ او بیا به تاسو د سیاستدانانو په یو تقریر کې هم د علاقې د ترقۍ یو خبر هم نه اورېدلي خپله درنه او د بل سپکه خو واحد زموږ دا یو لازم دی چې په علاقې عملي د ترقۍ کارونه کړي دي ډولکې خلک زما باندې کې څه وایي او ناظم صاحب ډېر عجزه او خاکسار انسان دی هلکه نورې خبرې پرېږدوئ خو ما له نظیم صاحب سره یو تصویر جوړ کړئ هلکه موږ له ورسره تصویر په تاسو پسې وټله مونږ ډېر په غټ امید راغلي وو داود په مونږ راکې توک دان زمونږ نه خبره انجی ته چې ایم پی ای کړه کنه تاسو زه معمولی کار لږه غلې وم او تاسو مې د معمولی کار وې تاسو ما سره ډېر بد اخلاقی وکړه په یو خبره او ما درته وې ته چې نن ایم پی ای ته ما وټ ایم پی ای کړای نو تاسو مال سره راکړه چې خلک د خپل ایم پی ای سره داسې خبرې کوي زه بخښنه غواړم هغه سپېړه ما راکا چې قرض دې ختم شي خدای یو خبره چاته ګورې وټ په ما دا سپېړه مې ځکه درکړه چې د غریب او د مالدار فرق ختم شي او بیا په غریب باندې راشو ته نو مخکې سل پیری سوچ کې اوس په در وټوم در کومه او کوشش به درم کوم د الله په امان یا به وټونه ګټم او یا نه او دا یا عزت به کې خلاص شو اسماوي و به ګټم وته خانجي وته راځه چې سلیم خانه پلار دې په سپینه ګیره ستاسو نه ډېر لوی فریاد وکړو ابوبکر ولې ستاسو پلار و چې زه په سپینه ګیره مزدوري کوم او دی مې خوالم نه راځي او دغه به سیاسي خلکو ورپسې او د خپل کور او زما د غربت احساس ورسره نشته او دا هم وایي چې زما دعا چې د ده دپاره کم کار کوي نو هغه کار دله سیاسي لیډر نشي کولی او دا هم وایي چې د اوسه پورې په موږ قسمه قسم سختې راغلي دي کم سیاسي لیډر چې دی زموږ تپوس کړی دی او دا هم وایي چې زما د زوی نه سیاسي خلکو لاره خطا کړې ده او خپله قبله یې ترې هېره کړې ده ګوره سلیم خانه ستا د مور پلار دعا چې تا له کومه کامیابي درکوي هغه تاسو له سیاسي لیډر نشي درکولی سلیم خانه ته چې سیاسي خلکو ته کومه ناسته پاسته کې او کوم وخت ورکې دا ناسته پاسته وخت چې د خپل مور پلار له ورکو نو کامیابي به هم ستا وي په دنیا هم او په آخرت هم نور به دا خوشي کارونه پرېږدو او په دې لیډرانو پسې به دا زنده‌باد مرده‌باد پرېږدو او د خپل مور پلار دمه سکون او مټې به جوړ شو او ما چې ستاسو د پلار په سپینه ګیره کوم فریاد واورېدو نو یقین په خدای وکړه
چې ما ته احساس وشو، ما ته د خپل مور پلار احساس وشو، او د نن نه بعد ما د الله سره دا وعده کړې ده چې زه به دا خوشې لارې ټولې پرېږدم، خپل ټول وخت په خپل مور پلار له ورکوم. سلیم خانه راځه چې اتفاق وکړو او دا ملګري مې اتفاق وکړي او د خپل مور پلار خدمت شروع کړو. او دوسته ستا خبره صحیح ده، زمونږ د خپله قبله یې راشوې ده. راځئ چې لاړ شو چې د خپل پلار دما سکون او مټې جوړې شو. په دې خاکه کې زموږ مقصد د چا دل ازاري کول نه دي، بلکې د خلکو په مخونو خنداګانې راوستل دي، او زموږ تمام سیاسي مشران زموږ لپاره قابل قدر دي او موږ د هغوی ډیر قدر کوو. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.